السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې په نوټیفیکیشن ایریا باندې خپل تصویر ولګوئ. او دوستانو ګوره تاسو کتلی شئ سپین هلته په نوټیفیکیشن ایریا باندې ساده سپین کلر ولاړ ده. نو که چیرې تاسو غواړئ چې په نوټیفیکیشن ایریا باندې خپل تصویر ولګوئ نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده میټیریل نوټیفیکیشن. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره پیله له دغه اپشن آف ده، سمپل بل تاسو دغه آن کړئ. کله چې تاسو دغه آنوئ نو دغه له تاسو څلور پرمیشنان غواړي. دغه څلور سرو اپشنانو ته به تاسو دلته پرمیشن ورکړئ. اول د رایټ دې ته به تاسو دلته پرمیشن ورکړئ. سمپل به په دې پرمیشن باندې کلیک وکړئ. هلته به تاسو الاو کړئ. دغه رقم دویم ډراونګ دی، دلته به تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ او دلته به تاسو دلته دا الاو کړئ. اکسیسیبیلیټي ته به راسئ، دې ته به تاسو پرمیشن ورکړئ او لاندې انسټال سروسز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو میټیریل نوټیفیکیشن شیټ پیدا کړئ. ګوره دا آف ده، سمپل په دې کلیک وکړئ. هلته تاسو دغه الاو کړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم دا څلورم اپشن ته به تاسو پرمیشن ورکړئ، نوټیفیکیشنز، دلته به تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ او دغه رقم دلته به تاسو میټیریل نوټیفیکیشن شیټ، دلته به تاسو دا الاو کړئ. دغه رقم دا څلور سرو اپشنانو ته تاسو کله پرمیشن ورکړئ بیا په دې ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو سمپل په نور اپشنانو باندې تاسو کار مه لرئ، لاندې راسئ. کله چې تاسو دلته لاندې رالاست ګورئ دلته کسټم بیک ګراوند ایمیج ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. کوم چیرې تصویر ختموئ په ریموو به کلیک وکړئ. نو اول راځي اوس موږ تصویر په لګو، په سلیکټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سلیکټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا په الاو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به په ګیلري باندې کلیک وکړئ. په ګیلري سکل هم تاسو کلیک وکړئ. نو سمپل دلته اوس تاسو هغه تصویر وښیاست کوم تصویر چې تاسو په نوټیفیکیشن ایریا باندې دروئ. مثال زه راځم دلته دا تصویر وښیم، په هغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو تصویر غټولی کوچنی کولی هم شئ او په کراپ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کراپ بټن کلیک وکړئ ګوره ډن. اوس راځو نوټیفیکیشن ایریا. ګوره تاسو په خپله کتلی شئ دلته په نوټیفیکیشن ایریا باندې ګوره د موږ تصویر ولګېدی. دغه رقم ګوره تاسو په خپله دلته کتلی شئ، دلته اوس تصویر ولاړ ده. دا زه نوټیفیکیشن ایریا رالاندې کومه، ګوره تاسو کتلی شئ دلته دغه تصویر ولاړ ده. نو دغه رقم تاسو په ډېرې اسانۍ سره په نوټیفیکیشن ایریا باندې خپل تصویر لګولی شئ. نو اوس ګوره دلته د دې کلرونه چې دي دا په بلیک کلر کې دي. که چیرې تاسو غواړئ چې د دې رنګ ور بدل کړئ، رنګونه شانې هم ور بدلولی شئ. میټیریل نوټیفیکیشن به خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه خلاص کړئ پورته به راسئ. ګوره په دې کې د شیډ بارګراوند کلر آیکنز، دلته به تاسو د آیکنانو رنګونه هم ور بدلولی شئ. مثال زه راځم ګرین کلر ما په ودروئ، سلیکټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې دې ټول رنګونه چې دي هغه په زرغونه کلر کې واوښتو. بل کلر ته اړولی شئ، بل کلر ته اړولی شئ، هر کلر چې مو خوښ وي هغه کلر ته تاسو اړولی شئ. نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په نوټیفیکیشن ایریا باندې خپل تصویر لګولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.